دا غروجو خوشحالی دے ترکوٹ اختر وئی عام مسلمانان سحر کی یو بل مبارکباد ورکی یو بل سره ملاویگی دا اختر مانزه کی یو بل سره ملوشی پلارو کسو کی یو بل سره ملوشی رشتہ دار او دوستان دا یو بل ملاقات لذی زنانه خوشحالی ہر چا نوی جامع یا پاک جامع غستی چی وسی کیگی ولی مونگوایو زمونگا اختر دے مونگ خوشحالیو باسی دا کنده مونگوایو زمونگا اختر دے مونگ خوشحالیو معشومان وی سبا اختر دے زنانه وی اختر دے بڑاگان ککت کے پراتے دی پاک جامع کے پراتے دی مریضان کا پاسپتالونو کی دی پاک جامو کی دی وارثان و تا پاک جامع واچے سبا اختر دے دا تپوس کو چھے اللہ بسوئی من خوایو اختر دے اللہ مختر وئی کنوئی زه خوشحال ام ته خوشحال کورونو کې زنانه او بچی خوشحال دي اللہ بسوئی زمارونو چې څنګه ته خوشحال چې اختر دے دارنګ پروردگار خوشحال دے چې اختر دے او دې وخت باندې چې دا مونږ منس کو او دا خلق را روان دے یقینو کده چې را روانو په لارو خلق دی اختر منزل را روانو قسم په الله زړه می خوشاله هر مسلمان په خوشاله دی چې را زروانی ما یو جمعات تزم یو لوی جمع لزم چلته د اختر منځو کم دغه وخت کې پروردگار خپل فرشتي را غونډي کی ما ته تاسو ناسه الله ته فرشتي ناشتي او پروردگار د خپل فرشتو نه تپوس کی اے فرشتو یو مزدور چې مزدوریو کی سمو خیال دی چې اغلب آغا مالک سور کئی فرشتے وی اللہ مالک لپکار دی چې مزدور لپورا اجر ورکی پورا مزدوری ورکی 100 روپے دیاری دا چې 100 ورکی کمی نکی خولا لاو چنے دا چې دیاری والا ورکی 50 روپے مزدوری دا چې 50 ورکی اللہ دا مزدور دا مزدورے سیلام دقا دا چې مالک کم وقت رخصتی چی پورا اجر ولا ورکی ویخ اے فرشتو گواہان شے او اللہ پخپل ذات 15 قسمون خوری زما دی پخپل ذات قسمی زما دی پخپل صفتون قسمی زما دی پخپل جلال قسمی زما دی پخپل کبر او لوی قسمی او زما دی پخپل جمال قسمی 15 قسمون اللہ خوری زما دی بندگانو مزدوری اکڑا دا رمضان روجیو نیولے دے مزدوری اکڑا ما وطا ویلیو اس روان دی دا اختر منزل کولی پریخوت بہر تروان دی دا اختر منز کئی ما خوشحالی ما رضا کئی اے فرشتو خوشحال شے دا طول با دا منزل بخلی واپس کوما طول وائی الحمدللہ سنچی من خوشحالی و اختر کو اللہ خوشحال دے رب العالمین اختر خوشحالی تاوئی دا اللہ فرشتے خوشحال دی نو اختر یواز پا بندگانو ندے اختر خو من خوشحالی تاوئی خوشحالی یواز پا من ندا پا اللہ و دا اللہ پا فرشتو باندیم خوشحالی دا او دا زمون کمال ندے دا اللہ فضل و دا اللہ کرم دے منگو تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کریو تولو آئے الحمدللہ بمسلمان ملک کے پیدا کریو دا مسلمان مور و پلار نے پیدا کریو پدغه جبم دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمرازی دا ستاو زما کمال ندے دا دا اللہ فضل و کرم دے قرآن حکیم کے اللہ فرمائی یمنون علیک ان اسلمو اے زما حبیب اخکل پیغمبرہ دا باز خلق در باندے احسان را لئی چی من خوب دل اسلام روڑکن من مسلمانان شو قل لا تمنو علی اسلامکم او آیا ورطا چی پام کوئے پما دا خپل مسلمانے پرزونو نکے احسانو نکے اسلام دا عمل نم دے روجہ دا لنسم ختم دا لکم حج دا لکم پیسے لکم جماعت جوڑوم دامی در باندے احسان دے او آیا ورطا اے خپل پیغمبرہ لا تمنو علی اسلامکم پما دا خپل مسلمانے احسان راوان لوے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ ویزا میں احسان قبول کے کہ دا امریکی او دا یورپ او دا افریقی دا سرا و طور کافر میں پریخی دا استاد پا غلقی بل ایمان رانا چھوڑے دا طول وی الحمدللہ من دا اللہ احسان قبلو بیاو وی الحمدللہ دا اللہ احسان دے
یو ملنګ روان دی، خپې بلې خپې، خپې بلې خپې، سر تور سر، شلېدلو جامو والا په لاره روان دی، له ډوډۍ درک کې نه لګي، پیزار نشته، جامې شلېدلې دي، غریب فقیر مسکین دی، یو ښار ته ورغی. څه ګوري چې خلک د ښار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی، اله ګوله درشته. ده تپوس وکړ د فقیر مسکین چې دا ولې دا خلک څه ته ولاړ دی، جلسه ده، جلوس دی، څه چل دی؟ وی نه دا بادشاه دروازه بنده کړې ده، د ښار ټول ګیټونه بند دي، دروازې بندې دي. ولې بندې دي؟ دا بادشاه نه باز تښتېدلی دی. بادشاه اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارو نه دي د ښار نه، تر څو چې د بادشاه باز نی پیدا شوی دروازې به بندي، او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوی، نو دننه خلک به بیا بار راځي، بار به دننه. دا مسکین فقیر شلېدلو جامو والا لږ ځان له شو، د خلکو نو یو سوړه سویلې وکړو. یا الله ناشنا خدایي دې ده، عجیبه خدایي دې ده. الله چې د جهان بېوقوف بادشاه دی، نو بادشاهي دې ورکړې. قمقل بادشاه خو ځکه دی چې باز ته دروازې بندوي، باز خو په دروازه نه ځي، څه ګډه چیلۍ خو نه ده، باز خو په اوالو ځي. دونه قمقل بېوقوف بادشاه چې باز ته ګیټونه بندوي. که طاقت دې وي نو په دې ښار جال خور کا چې بازو نه تښتي، نو چې جال نشي خورولی په دې ښار باندې، نو دروازې بندوي. دا چیلۍ ده که خره ده، او که دا څه شی دی چې ته ورته دروازې بندوي؟ دا خو باز دې په اوالو ځي. یا الله دومره قمقل بادشاه د جهان خر بېوقوف، هغه له دې بادشاهي ورکړه، نه پوهېږي، ناپوهه دی، او چې زه هوښیار یم، نو الله زما جامې نشته، شلېدلو جامو کې ګرځم، پیزار مې نشته، کوي شلېدلې پیزار، خوراک مې نشته، پردي خوراک ته ناست یم، کور مې نشته. پروردګاره ناشنا خدایي دې ده، زه هوښیار یم، په درونو ګرځم، شلېدلو جامو کې. هغه بېوقوف قمقل خر دې مخکې کړی دی، بادشاهي دې ورکړې ده، خلک ورته سلامونه او سلوټونه کوي. اخوا شو، کېناست، یو میدان کې وده شو، لوی الله په خوب کې ولید پروردګار. رب العالمین ورته وایي لکه ولې پریشان ہے؟ وی الله ستا دې خدایه ته پریشان ہے، څه چل دی ما په خدایه کې؟ وی هوښیارو له دې څه ورکړي دي او قمقلو له دې څه ورکړي دي. واقعي ګورې که تاسو سوچ وکئ که نه، بعضې د جهان مالدار خلک دي د خبرې په چل نه پوهېږي، بعضې هوښیاران یې د روزه درکې نه لګي. کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. قمقل بی د دنیا مال او دولت بی، هوښیار بی درک به نه لګي، دنیاوي په عقل نه ده. نو پروردګار ناشنا خدایي دی ده، د جهان بې وقوف نه چې باز ته دروازه بنده کړې ده، هغه له بادشاهي ورکړې ده، او خلک سلوټونه ورته کوي، او څوک ورته سټ سټین کوي، او چې زه هوښیار یم نو زما د جامو درک نه لګي، سجدې راته لګوم، تندي مې راته وسولول، د ډوډۍ درک مې نه لګي، روجې دله نیسم، د پېشمني او د ماښامي درک مې نه لګي. ناشنا خدایي دی. رب العالمین لک چې کم علم دی که نه، الله سره چې کم علم دی، د ټول مخلوق علم. حضرت خضر موسی علیه السلام ته وایي دریاب کې روانو که نه، دریاب کې روانو، یو چنچڼې د کشتۍ نه خوله ښکته کړه، په مخوکه کې یو ساس کې اوبه راوچتې کړې. حضرت خضر موسی علیه السلام ته وایي وی څه دې خیال دی چې دا راپورټ ساس کې دې ټول دریاب په مقابله کې څه حیثیت لري؟ حیثیت لري، دریاب ته ګوره او ساس کې ته ګوره. وی زما او ستا علم او د دې ټول مخلوق دا علم یو ځای کا، د الله د علم په مقابله کې دومره نه لکه دریاب په مقابله کې دا راپورټ ساس کې ده. الله له علم دی، الله په خپل کار ښه پوهېږي، موږ څه پوهېږو. رب العالمین دغه فقیر ته وایي عبادت گزار تا وی خواہ لکه زما دا فیصله ټیک نه، بادشاهي تاله پکار ده، تو هوښیار یې، ډېره ښه ده، فیصله کوم، اوس فیصله کوم. الله خو چې وي کن وسپیکون، د ده دا بادشاهي به راوالم تاله به درکړم، اوس 2 سکنډه کې فیصله کوم، کولی شي الله.
نواز شریف کم ځای ته ورسوه چې سلوک پې ورته کو جرنیل صاحب هغه کم ځای ته ورسوه. زه کولی شم الله وایي اوس به ستا د ده بادشاهي تاله درکم، دا دنیا به راته سلوکونه کوي، هر څه به دې برابري، دنیا کې به د عیش و عشرتي، بادشاه به شې د علاقې. خو ستا دا نعمت به زه هغه له ورکوم، ستا دا به هغه له ورکم، د هغه به تاله درکم. وی الله زما والا څه دي؟ دا شلېدلې جامې، دا شلېدلې سپلې، دا چې د درک د ډوډۍ دا وله ورکې، دا نعمت دی. وی نه 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 نه، ستا په لکې چې کوم ایمان دی ګورې، او ته چې ما ته د شپې جهالې سلګی وې او ما ته زاري کې، دا نعمت. او چې ما ته سجدې کې، دا نعمت. او چې ما سره د مینه ده او د اراز و نیاز را سره کې، دا نعمت. د هغه مال او دولت بادشاهي تاله در کوم، ستا هغه د نیمې شپې ما سره جړه او ما سره مینه به هغه له ورکومه، څنګه دې خوښه ده؟ وی نه الله دا بادشاهي مې نه پکار ده، خپل نعمت مې ټیک دی. نو مونږ چې الله کوم ایمان را کړی دی او د رمضان دا روجې مې ورته ونیولې او بیا سار ورته راووتو، زما ورور د دې نه لوی نعمت بل شته؟ الحمدلله. نو دا الله راوویستو. او چې کم سړی راشي او الله ته مانځه ته ودرېږي په دې خوشحاله شي، ماسپښین لمونځ دې وکړ، دې جومات ته تا الله راوستی، ستا په زړه کې د جومات مینه واچوله، ستا په زړه کې د خپل ذات مینه واچوله، ستا په زړه کې د جهنم یره واچوله، نو ته جومات ته رالې. نو چې مازدیګر بیا رالې مانځله، نو ته پوه شې چې د ماسپښین هغه مونځ یې دله قبول کړی دی. که هغه تلل دې نه وې قبول، نو مازدیګر بیا نه وې راغوښتی. نو چې ماښام بیا رالې، نو پوه شې چې هغه مخکنۍ جړه یې دله قبوله کړې ده، هغه عمل یې دله قبول کړی دی. زما ورونو که زمونږ ژوند دی، که زمونږ مرګ دی، که زمونږ حیا ده، که زمونږ عزت دی، که زمونږ مال دی، که زمونږ اولاد دی، که زمونږ بچی دی، که زمونږ ډوډۍ ده، دا ټول د الله د طرف نه دي. نو دا د الله فضل او کرم چې د رمضان مبارکه میاشت کې په مونږ او تاسو روجې ونیولې او بیا خپل ذات ته ودرولو، او څنګه چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پروردگار دې مونږ هغه قوم کې چې کم قوم متعلق الله فرشتو ته وایي چې دا زه بخلي واپس کوم. زما ورونو دویمه خبره درته کوم، زمونږ په دې وطن کې یو برایي ده، یو بیماری ده، د هغې بیماری نه به لږ ځان ساتل پکار دي. مونږ کوو، روجې مونږ نیسو، په چا چې زکات فرض یې ډېر مسلمانان یې ورکوي، په چا چې حج فرض یې ډېر مسلمانان ځي. یو لویه بیماری زمونږ په وطن کې دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي، دروغ وایو، شیطانت کوو، چې وسم رسی پردی حیا و عزت عملو، او چې وسم رسی نو د بل سپکم وایو. د دواړو جهانو مبارک سردار حجت الوداع کې د مینا په میدان کې چې د اختر ورځ ده، د لوی اختر، او د عرفات په میدان کې چې د عرفې ورځم ده او د جمعې ورځم ده، دواړو ځایونو کې یو تقریر کړی دی. ادرید په خپله اوښه مبارک باندې سور شو او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې ټول ما ته راجمع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان ورته دا وکړ چې ای مسلمانان، د جاهلیت په دور کې که چا یو بل وجلي، بس اوس چې کله مسلمان شو هغه فتنې او دشمنۍ ختم، بدل بنا لباس. اسلام نه مخکې چې چا یو بل سره قتلونه کړي، او زما د خاندان یو الک ربیعه ابن حارث دا حذیلیانو وجلی دی، بدل مې پې پوره دی، خو چونکې دا د جاهلیت په دور کې شوي دي، نو هغه ورته ما وبخه. اسلام نه پس که چا یو بل مړه کړل نو قصاص به الو، خو جاهلیت کې چې څه شوي دي ما هغه یو بل ته وبخي. دویم اعلان، سود ختم. د نن نه اعلان دی چې سود ختم، او که د چا یو بل سره سودی کاروباری خپل پیسې دې ته اخلي، سود دې نه اخلي. تاسو ته پته لګي چې د زلزلې د راتلو لوی سبب په دغه وطن کې څه شی دی، خلک نه دی خبر. څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی. سودی کاروبار
د سود کاروبار او د سود لعنت دا د زلزلې د راتلو سبب. سود متعلق اعلان دی چې باس او بیا وایي چې د ماتر عباس دا هغه چې چا سره پیسې دي او په سود یې ورکړي دي اصل زر د تیوالی او سود ختم. ګوره لاول یې په خپل عمل وکړو بیا عامو ته اعلان وکړو. دریم نمبر د ښځو به خیال ساتئ زنانه. دا تاسو سره په دې لاس کې قیدیانې دي، ستا خدمت کوي، ستا د میلمه خدمت کوي، ستا د بچو خدمت کوي. د هغې به ډېر خیال ساتئ. د نوکر او چاکر او چې تا سره کوم مزدور دی او امسایه دی زمیندار دی د هغه به خیال ساتئ. د غریب طبقه نبی علیہ السلام خفه کېږي او بیا تپوس کوي. اے صحابه تپوس ته نه کوم دا د څه میاشت ده؟ صحابه ته معلومه وه خو هغوی به د ادب نه غږ نه کو چې که مونږ هسې نه د نبي علیه السلام دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم ولېږدي. وی صاحب الله او رسول ته پته ده. ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده؟ وی ده. وی دا کم میدان دی کم خار دی؟ وی الله او رسول ته پته ده. ولې د مکې مکرمې هغه مبارک خار نه دی؟ دا د څه ورځ ده؟ الله او رسول ته پته ده. ولې د لوی اختر هغه مبارکه ورځ نه ده؟ د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. زه به ورته هغه پښتو لنډ مفهوم بیان کوم، لفظي ترجمه درته نه کوم. چې د لوی اختر ورځې یا مثلا د جمعې ورځ او د عرفې ورځ دا څونه د برکت ورځ ده. پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کو. د لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو، په څاروو به یې مزدوري نه کوله. نو چې ورځ د لوی اختري یا ورځ د جمعې وي او د عرفې وي، د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګونه وکړي، بدعملي وکړي، د ده نه غټ ګناهګار به بلي د ماره نه. ولې چې ورځ مبارکه، میاش برکتی، خار د بیت الله، ګوند د بیت الله. نبی علیہ السلام اعلان کوي کم مسلمان چې د مسلمان وینه توی کړه، کم مسلمان چې د مسلمان عزت واغشته، کم مسلمان چې د مسلمان مال په ناجایزه واغشته، داسې ګناه ده لکه چې د اختر ورځې یا د عرفې ورځې، د جمعې ورځې، د لوی اختر ورځې او د بیت الله په خوا کې سنګینه د زنا ګناه کوي. دغه راکوټې ګناه کوي او سړی هلته دغه ګناه کوي. خو د بیت الله خوا ظالم بچیا دې میاشت ته دې ورځ ته، لیکن نبی علیہ السلام فرمایي کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. مونږ ته دا ګناه رسته ښکاري. یو مسلمان د بل عزت، یو مسلمان د بل غیبت، یو مسلمان د بل سپکه، یو مسلمان د بل مسلمان مال تغل. دا د مسلمانۍ طریقه نه ده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. د دواړو جهانو سردار فرمایي مسلمان څه شی دی؟ د مسلمان تعارف درته کوي هغه څوک دی چې د ده د لاس او د ده د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک چې دوه طریقه دی، یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي، یو ته یو څه بل ته بل څه. د قیامت په ورځ به په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي. څومره لوی ګناه. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زمونږ په ایمان دی چې یو سړي د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل. عربی کې وي اقتل، دا فلان کې مړ کا. صرف دا وی چې اوق دو تفته کې وی، یا ورته وی دا فلان کې مړ کا، داسې ونه وی مړ لفظ خوا پې پیشي یا اشاره ولا ورکی هغه د پلاره روان دی چې دا کم سړي د چا په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړي دي. د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو په مخ کې، د فرشتو مخ کې د په تندي به لیکلي آیس من رحمت الله. دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی چې دوه ټکي استعمال کړي، په تندي به بورډ لګېدلي. نو چې هغه ټوپکې ورپسې وړي
چې هغه مرسته ورسره کړي د هغه به څه حشري. خدای نه ویریږئ مسلمانانو، یو بل سره جوړ وکړئ، جوړ کروانی جوړ وکړئ. چا زیاتې کړې وې بخئ، یو بل مرګ پسې مه ګرځئ، د یو بل حیا غشتو پسې مه ګرځئ، د یو بل قتل و قتال او جګړو پسې مه ګرځئ. توبه وباسئ. دلته به ووایه د ازباو کې خلک وایي فلان کې نر دی، نر دا نرتوب خو نه دی، دا خو دلته ډز وکړه نر خلک ته نر وایي، لیکن دا پتلون والا پولیس والا چې راځي ستا په کور کې زنانو په منځ کې ګرځي، دغه نرتوب دی. څه شو بیا چې بیا په خپو وله پرېږدو جرګې پکې هغه نرتوب دی، بیا څه شو؟ دا نرتوب نه دی، مسلمان باندې دی لاس واچو، دا نرتوب دی. دا نرتوب نه دی، هغه زیاتې وکړه ته ویې ما وبخلې، دا نرتوب دی. په پردی لور خور دی حیا واچوله، څادر دی په واچو، دا مسلماني نه، دا نرتوب دی. الله دې زموږ دا نصیب کړي. ښه اخلاق د دواړو جهانو د مبارک سردار طریقه وه معلوم. ژبه محفوظ کړئ، ژبه کنټرول د غیبت نه. عبدالله بن مبارک لوی شخصیت یو سړی وله راغی وی صاحب ګناه مې کړې ده، جاړي ډېره لویه ګناه مې کړې ده، ډېره لویه ګناه مې کړې، توبه وباسم چل راته وښایه. وی څه ګناه دې کړې ده؟ وی بدعملي مې کړې ده. اوهو انا لله. ما وی که د مسلمان غیبت ته کړې دی داسې ګناه ده. او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړ خپل قبول شوی ثواب هغه ته وبخه. نو پردی غیبت کوم چې څه مې ګټلي دي نیکي تا ته مې وبخل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا فلان کې سړي دی غیبت کوي، ښکری د کجورو ډکه کړه ولې په خیرات کې ولېږله. وی هغې بد وي او ته ولې کجورې لېږې؟ وی هغه ما ته ټول ثواب را وبخه، نو که هغې مقابله کې یو ښکری کجورې ورکړم څه به وشي؟ وی ته غیبت نه کوې؟ وی چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم؟ وی د مور څوک غیبت کوي؟ نو وی نبی علیه السلام وی چې چا غیبت ته وکړه نو خپل ثواب دی ورته وبخه. د مور خره چې ثواب بل چا لري چې مور له خو ملاو شي که ټوله ورځ په جومات کې، په بازار کې، په دکان کې د پټي په پوله په غیبت هم داخل ایستلی نه شي. یو د یو او کولی څه شي زه چا غیبت وکړم چا مې څه وکړل؟ تا د بل مسلمان غیبت وکړه څه دې والا وکړل؟ دروغ دې ووایي څه دې وکړل؟ شیطانت دې وکړه چې د هغه څومره قتلونه چې کېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په دنیا کې اربونه او کروڑونه چې کېږي د دې ټولو دا چې یو ځای کې تر قیامته پورې دا ټول به د قابل په تله کې ورچوي. ولې ځکه په دنیا کې د قتل ایجاد قابل کړی دی. ژبه به کنټرول کوه. ښه نو درېیمه خبره دا ده چې روجې مو نیولې. اوس ورپسې په دې میاشتو 6 نورې روجې دي، خو به انشاءالله تاسو ته ټولو ته یادېږي. زموږ مولي صاحب د الله وبخي او خدای په قبر انوار نازل کړي. دا 2 سیزونه د هغه برکت ته په اعتبار کې 3 سیزونه، یو 6 روجې د شوال، یو اعتکاف چې هغه به د خلکو کوي، او 3 صلات تسبیح. دا د هغه برکت دی. نو دا 6 روجې نبی علیه السلام فرمایي چا چې د رمضان روجې ونیولې، ورپسې په دې رکوټ اختر میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې، دومره اجر به الله ورکړي لکه ټوله زمانه چې روجې نیولې. او حکمت پکې څه دی؟ الله ته دا ښیي چې یا الله زه ستا د رمضان په دغه روجو ګورې ستومانه نه یم، که په هغه روجو ستومانه وم نور به مې ولې نیولې، زه پې ستومانه نه یم دا دې نور هم بلې نیسم، که ټول کال روجې وي پروردګاره ما به بیا نیولې. نو 6 روجې په دې میاشت کې دا ونیسئ. یو نن ورځ نیول بند دي او د نن نه پس چې هر کله نیسئ نیوی شي، زنانو ته مو وایئ. زما ورونو اخري یو بل ټکي درته زمونږ د اختر همیشه د لانجو اختر وي. مونږ ته پنجابیان وایي مونږ پښتنو اختر هم د لانجو اختر وي. مونږ لا د اختر اعلان نه کړي چې تاسو ډلې شروع کړي. زړه مو چوت دی خلکو ته چې یاره خدای بندګان که تاسو ګني کرئ مونږ پکې کار لرلی دی، کالوګان کرئ مونږ درته ویلي چې دا تخم مه کرئ دا وکرئ، که دکانداري کې مونږ درته ویلي چې دا سودا مه خرڅوه دا خرڅه، که ته ډاکټري کې ما درته ویلي چې دا دارو مه ورکه او مریض له دا ورکه. نو چې زه ستا کار کې ګوتې نه هم خدای دپاره ته زمونږ په کار کې څه لګوتې وې خو ستاسو دپاره دی. ماښام بانګ وویلی شو، لا بانګ نه وویلی شو چې خلکو ډلې شروع کړي. او زه وایم ای مسلمانانو دا به څنګه مسلماني چې هلته کې خلک په زلزله کې اوس هم د چتونو لاندې پراته دی، ستا ورور مسلمانو دلته تا ډزې کړي څومره لوی جرم دی کړي.
صاحب شروع سابق صاحب ته مې ټلیفون وکړو تراش چې لاړو صاحب د 10 بجو پورې په غونډه 400 کې یو ګواه پیدا نه شو، یو ګواه شب قدر کې اعلان شوی او مولوي صاحب چا چې اعلان کړی و هغه را سره رابطه وکړه وی تاسو اختر کوئ که نه مې توره دې کړې ده تا اختر کړی دی یو مې ثبوت ته سره څه دی ګوان د سره شته دلته ما سره ګوان نشته د خدای بنده اعلان دی ولې کو وی دا خو پلانکي مولوي صاحب د هغه ته 3 ګوان پېښ شوي دي بس هغه پې فیصله کړې او ما ته خط ولیږه او مې اعلان وکړ مې ظلم دی په کار دا وه چې دغه ګوان دی دې غزاو ته راوستی دی تا به دا ګوان ځان ته حاضر کړي موږ سره به دې رابطه کوو چې ته اعلان کوو موږ در سره کړی دا خو مجمله خبره ده خدای خبر چې هغه 3 ګوان شته نشته څه پروګرام دی څه نه دی تر د 10 بجو پورې مردان سره رابطه وکړه موږ سره سم نشته ګلیاړه کې چې میاشتې درې وه هغوی اعلان کړی مصابیت صاحب په ګلیاړه کې خو دا ګوان پېښ شوي دي هغوی اعلان کړی دی هغه وخندل وی د ګلیاړې د دې کسانو د نومونو تپوس ته وکړه وی دا هماغه کسان دي چې هر کال میاشت یعنې ما سره په رجسټر کې نومونه پراته دي ډېره څه اعتبار دی مردان والا وی مونږ نه کوو اعلان ثوابی والا وی مونږ نه کوو اعلان پېښور والا وی مونږ نه کوو اعلان دلته کې سابق صاحب هم فیصله وکړه هغه مفتی عبدالله شاه صاحب ته وایي چې ته په خپل FM اعلان وکړه چې سبا روژه ده هېڅ قسم اختر نشته مونږ ته ثبوت رانه بیا تقریبا 12 بجې د خوبه را پاڅولو وی ته راشه زموږ د شمې زه خو بس چې پېشمني ته پاڅو یو دی نه ټیلیفون پلانکي ځای کې اختر پلانکي ځای کې اختر پلانکي ځای کې اختر صادق صاحب راپسې راغی ځای نه سور ډېر راولېږل وی ته راشه له مونږ چې څه مشوره وکړو هلته چې لاړو تقریبا څه پوکم 1 بجه وه څه چل دی پېښور والا اعلان کړی قاسم علي خان جومات والا مردان والا اعلان کړی هغوی سره هم ګوان دی هغوی سره هم ګوان دی نو ډېره ښه خبره مخکې نه وه خبره او چې اوس ګوان پیدا شو هغوی اعلان وکړو موږ هم اعلان کوو یا سابق صاحب د هغې نه پس 1 بجه فیصله وکړه او د اختر اعلان یې وکړه او قاسم علي خان سره چې رابطه وکړه 15 منټه کم په 11 بجې هغې وي چې موږ له ګواهان رالل او موږ فیصله لرې لرې ځایونه نه وو څه پکې ګواهان لا غریبانان د قوات نه ټول په لاره اکسیډنټ هم وکړه نو موږ اعلان وکړو نو د طریقه هم دغه ثبوت نشته روژه ده ثبوت پیدا شو اختر دی 11 بجو نه مخکې قاسم علي خان اعلان نه دی کړی ما ته پته ده 11 نه مخکې مردان اعلان نه دی کړی ما ته پته ده نو دا دلته کې دا 10 بجې او 9 بجې په جوماتونو کې راچغې چاسین وایي خدای نه یارېږي که دا نه وې راغلې دا ګواهي دا فیصله نه وه شوې نو دا به څونه ګناه هم ګټلې وه خو چې وشوه خبره بس ټیک ته سابق صاحب اعلان وکړو زمونږ د دې علاقې مشري د سابق صاحب په غاړه ده زمونږ مشر دی زمونږ د مولوي صاحب دی مشر دی مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې د دې وطن عالم هغه به د سابق صاحب د فیصلې نه روګرداني کې نه کوله تاسو ته پته چې هغه به څه فیصله وکړه به دغه به فیصله وکړه بس یو اجتماع ده زمونږ د دې ټولو علماو عوام هم راځي علما هم راځي د هغه فیصله ده دغه د اختر پروګرام نو که مونږ اختر کړی نو صرف د پېښور او د مردان چې هغوی فیصله کړې وه ګواهان ورته پېښ شوي په هغه بنیاد باندې سابق صاحب فیصله وکړه او د اختر اعلان شو زمارون صدقه فطر که چا ورکړي زه حیران په دې ما خبره د اخبار او د ریډیو شو نو زمونږ نه یوه دین هم ټول ګډوډ کړو څوک وایي 20 روپۍ صدقه فطر څوک وایي 2 روپۍ څوک وایي 15 روپۍ څوک وایي 50 روپۍ موږ نه هم خلکو مازغو خوړل چې کم کړو تاسو ورونه ناست یې دا ځوانانو ته پته نه لګي دا چې کوم سپینګري بوډاګان ناست دي زه دوی نه نن تپوس کوم په دې منبر مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه تقریر کړی دی که نه جواب راکړی دا سپینګرو نه تپوس کوم کړی دی دلته کې هغه د صدقه فطر د بیان کړی دی که نه څونه یاد کړي دي هغه زمانه کې خو کیلوګان نو څونه یاد کړي تاسو یې ووایئ 5 پاو پاخه
بیا منلی عالم عربو منلی و عجمو منلی و دلتا هغه 5.5 پاوه پاخه اعلان کړی 5.5 پاوه دلتا او بیا ستا د علاقې چې څومره علما دلته تېر شوي زمونږ باباجي 5.5 پاوه مولانا عبدالحق صاحب 5.5 پاوه دلته کې چې کم مشر استازو او نور علماو د دې علاقې د دې وطن د دې ټول وطن 5.5 پاوه نو بس دې کې د تپوس ضرورت نشته د تورنزو او د میرې او د ګردونوا مسلمانانو تاسو خو نیم مولیان یې د علماو لمن کې وخت تېر کړی دی 5.5 پاوه چې کم شی رواج دی که رواج د غنم وي غنم ډېري د هغې قیمت لګوي که رواج د وړو دی د وړو قیمت لګوي نن سبا عام استعمال د وړو دی غنم کم دی نو بس 5.5 پاوه چې ما کم حساب کړی دی پاو کم 2 کیلو تقریبا د هغې نه جوړېږي لږ کم خو تقریبا پاو کم 2 کیلو نو پاو کم 2 کیلو اوړه د هغې قیمت لګوي دغه سرسانه ورکوی به د اختر د مانځه نه مخکې ګورې وروستو چا ورکړه غاړه د اخلاص خو هغه جرې نه کېږي حضرت عثمان رضی الله عنه نه یېره شوې وه نبی علیه السلام د راغې د الله رسوله ما نه خو سرسایه یېره وه اوس مې یو مریی ازاد کړه مریی د بلو زرګونو روپو وي یا عثمان کم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې دی اوس که 100 مریانه مزاد چې هغه ثواب نشي ګټلی باقي مسایل به درته په جمعو کې خپل علماو کړي لمارونو دغه څو ټکي مې درته وویل خصوصا دا یو ټکي چې د خپلې ژبې لږ کنټرول وساتئ د مسلمان عزت وکړئ سپکه مه وایې ګناه مه کوئ بد او مولانا صاحب مولانا فضل قادر صاحب زموږ مشر دی یو عجیبه خبره وکړه زه خو یې ځکه نه کومه چې 20 ځله م کړې ده هغه دا ده چې دا سخات باندې واقعي رښتیا خبره چې تاسو عوامو خفه کېږئ مونږ په شرمونو خفه کېږو که نه سخات راوړئ مونږ درته وایو مې راوړئ خیرات دا دې جومات کې سخات نه لګي چې مړي شو دلته دې جومات له ورکړې دا جومات دی که دې جومات ته زمونږ څونه حاجت دی خدای پاک ناصر حاجي صاحب او د ملګرو به ډېر لوی خیر ورکړي لاندې چت جوړ دی دا پکې زیاتي شو دا بره ګیلرۍ پکې زیاتي شوې دا غاړې پکې زیاتي شوې او نن خلک پکې نه زیاتل او چت پاتې دی دا که باران یې مونږ به دا مونځ کم ځای کوو نسخاتونه مهرباني کوئ چې مړم اوشي خامخا انسان مري نو که څلوېښتي کوئ که جمعه کوئ که سخات کوئ ټول وړه ناصر حاجي صاحب له چې په دې جومات کې ولګئ چې بابا پسې صدقه جاریه شروع شي هلته سخات راوړئ او اخلي څوک یو ځل خو مې نیت وکړم چې دا کم یې اخلي دی دوم قسم په خدای داسې خلک کې اخلي داسې چې د جایداد مالکان دي په سر یې څادره چولي سر یې ښکته کړي او زر صابوني ټکی راوالي پر جیب کې ومنډي بدنام مولا دی څونه مولیان دي په جنازه کې تا 3 پیټۍ راوړې مولیانو څونه راوړې ټول پکې 15 مولیان ني چې تاسو یو څه وایي مولیانو سخات باندې جګړه وکړه ما په شیرپاو کې یو راوړی و وی مولیانو جګړه وکړه چې مې راوړي مې دا څوک دی دا مولا دی دا خو زمونږ د شیرپاو پښتون دی نو مې پښتون جګړه وکړه بدنام مولا دی هلته کې په یو لاس مات کړی لاس چې مې راوړي و چې پته یې ولګېده د شپېتو جربو جایداد مالک و او بدنام مولا دی خدای ته وګورئ دې څیز نه دا خیراتونه په مړو پسې کوئ صدقې په دې مړو پسې کوئ په موږ لکه تجربه وکړئ چې دا سخات نه راوړئ چې موږ د جنازې به درځو که نه درځو څوک مولا سخات نه راځي زه خو الحمدلله نه راوړم کور ته دا نه چې ناروا دی په دې وجه چې تاسو خبرې کوئ سپکې وایئ هلته ویلم ګناه نه ده ویلم بل مسلمان غریب دی ویل نه یې راوړم کور ته ولې زما جامې بغیر صابون نه پاتې شوې شکر دی الحمدلله هغه دار او جوار وروره تعالی هم خدای درکړي موږ هم خدای راکړي ښه په عزت یې راکړي نو دا یو مهرباني وکړئ خیرات صدقه جاریه په خپل جوماتو لګوئ په لارو باندې ولګوئ کور ګاونډ کې کوم مسکین فقیر دی هغه له ورکړئ او که مقبرې ته راوړئ لږ د عزت په شکل چې ته غریبانو فقیرانو له ورکړئ دا قصې پسې خبل د اختر په دا بعضې رواجونه دي زنانه ټول مقبرې ته رواني هلکان هم مقبرې ته رواني دا رسم ختم مقبره کې اختر پرسته کوئ هلته هلکان هم تلي او جینکۍ هم تلي او خسته جامې دواړه اچولي دا خو ګناه ده د اختر په ورځ مقبرو ته مه ځئ خپلو مړو له هر وخت دی چې د اختر په ورځ به نه دی بابا له مبارکۍ لازم بابا چې کټ کې پروت و جامې یې ورته نه بدلولې څښا بینتې ته بابا له یې د 50 روپو دارونه راوړل دواګانې چې خدای پاک ایمان یې نصیب کړي نو بابا له خو دغه دواګانې پورې ایمان نصیب نه مطلب یې دا چې خلاص مې کړې خدا خو ویلي نه چې خدای ماته خلاص کړي دا ویلي چې خدای زر رخصت کړي ایمان یې خدای نصیب کړي هلکه بابا څنګه یاره دوا ورته کوه چې خدای ایمان نصیب کړي داسې ووایه چې دوا ورته کوه چې خدای پاک زر قبر له ورسوي
خو په دې خفه کېږي لفظ دې بدل کړ. نو دا وې اوس بابا لزم مبارکۍ له ولزم قبر له. الله اکبر. د بابا باندې چې ستا هغه منځونه پورې دي، روجې پې پورې دي، حج پې پورې دي، هغه غاړه وله ولې نه خلاصه چې مبارکۍ له ولځې. بابا هم غټ مجرمو، کوم بابا چې حج پې فرض و نه دي کړی هم غټ مجرم تللی دی. کوم بابا چې منځونه پې فرض و نه دي کړی ځان یې قبر تندې له لېږلی دی. کوم بابا چې روجې خوړلې دي د جهنم کنده کې په قبر کې پروت دی، ظلم هغه ځان سره کړی دی. جهدات دی و، مال دی و، حج در باندې فرض ولې دی نه کوو؟ روجې در باندې فرض ولې دی نه نیولې؟ زکات در باندې فرض ولې دی نه ورکولې؟ اس حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي حتی اذا بلغت الحلقوم، چې مرای ته رساره وخېږي لفلان کذا و لفلان کذا، د فلان کې دا شی ورکې، فلان کې دا شی ورکې، وقد کان لفلان اخواتې موږ د فلان کې وي. زمارونو ته خپل جون خیرات او صدقه وکړې، دا نه چې مولا له ورکې، غریبانو له ورکې، جومات کې ولګوې، صدقه وکړې. او اخري ټکې د اختر ورځ خو تېره شوه، خو چې اختر مانځله راځئ ساربلان دی دا یاد وساتئ. نوې جامې واغوندئ که نوې دي پاکې واچوئ، خوشبویي پورې کړئ، اختر جومات ته په وخت باندې راځئ. او چې لمونځ شي د مانځه نه پس دا خطبه چې زه لګیم دا اورېدل واجب دي. دا اورېدل واجب دي. د دې خطبې ته چې څوک حساب نه شو کېنناسته دا مې ګناه شو لکه چې د اختر مونځ پې واجبه ویل نه کي. او بیا په ښي طرف راتلل پکار دي، په ښي طرف واپس تلل پکار دي. یو بل له مبارکباد ورکول پکار دي، یو بل سره مینه ورکول پکار دي. اختر دی چې یو بل سره پې روانې روغې شي. نو کله چې یو بل سره روانې بغضونه لر کړئ، بغض حسد لر کړئ، دا لنه وباسئ. د عرفات په میدان کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الله به ګناهګار مبخي. فرشتې وي دا خو فلانکي ګناهګار دي، ګناهګار وي د دې پاکو د خلکو دا ګناهګار هم ورسره بخم. خو چې د چا په زړه کې مسلمان سره بغض او حسد وي د عرفات په میدان کې الله نه بخي. لیلة القدر په شپه هغه مخصوص وخت کې الله د هر چا دعا قبلوي، چې هر څوک دعا کوي ګناهګار یې کوي. خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته بغض او حسد وي د لیلة القدر په هغه مخصوص وخت کې د هغه انسان دعا هم الله نه قبلوي. وباسئ د بغض حسد. رشتہ دارانو سره، دوستانو سره، ګاونډیانو سره چارواني دي، پیغلو کوئ السلام علیکم راځه مې بخلې او ما هم بخته روغه راشي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد. گرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 186 نمبر کیسټ کې تاسو د ژبې حفاظت او د الله د شکرې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. پس یقین پې راله زمونږ ورونه دي، الله پې عذاب راوستلی خو بیا هم زمونږ ورونه دي، مونږ به سره تعاون کوو. او دا دې پکې لکه عذاب ته نبي علیه السلام ته یو پیغمبرو هغه متعلق قومو الله ته عذاب فیصله وکړه. فرشتو وی الله په دې کې خو 80,000 کسان نیکان دي، 40,000 ګناهګار دي، دا 40,000 به مړه کړي، دا 80 سره مخکې مړه کړي، په ټولو عذاب راوست. نو بعضې پکې نیکان بني، نو دا کیمپونه لګېدلي د زړه د اخلاص نه پکې صدقه او خیرات پکې بیا کوي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اے پروردگار زمونږ د رمضان دا روزې په خپل دربار کې قبول کړي. الله که چا مسلمانانو تراویح کړي دي، ختمونه کړي دي، الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله که چې اعتکافونه کړي دي په خپل دربار کې قبول منظور کړي. څومره عبادتونه زمونږ بس عبادت دي، خو که معمولي غوندې عبادت هم چا کړي الله یاد کړي، د رسول پاک درود شریف یې ویلي پروردګاره دا ټول زمونږ په ډېرو دي چې هم دی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین ته مونږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي، الله بار بار یې را باندې راوستلې کړي. یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. یا الله مونږ واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، نوې زاړه هر قسمه ګناه مونږ کړې ده، او اقرار کوو پروردګاره ته ګناه دا نه وایو چې نم ده کړې، الله کړم ده ګناه، هر چا د خپل وس مطابق لږه ده کړې ده ګناه کړې ده. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله زمونږ ستا رضات نه بل سره نشته. پروردګاره تا په دغه قومونو زلزلې راوستې او په زرګونو خلک دې پکې مړه کړل. الله په یو جټکا دا دنیا روانولی شي، په یو جټکا دا ټول مسلمانان وجلی شي. پروردګاره مونږ جزان یو، پروردګاره مونږ بې څوکه یو، پروردګاره مونږ بې کسه یو، پروردګاره ستا د ذات نه بغیر زمونږ بل اثر نشته. الله که مونږ څوک کوي نو مونږ تاله درمنډه وو، الله که مونږ څوک بېعزته کوي نو مونږ تاله درمنډه وو.
الله که په مونږ تکلیف راځي نو مونږ د یا الله چغه وایو. الله ستانه بغیر زمونږ اسره بله نشته، ستانه بغیر بله مأواز نشته، ستانه بغیر زمونږ بله ټکانې نشته. پروردګاره زمونږ مغفرت نصیب کړي، الله زمونږ ګناهونه مانځه معاف کړي. الله دغه مسلمانان کوم چې په زلزلو کې مړه شو، الله د هغې روحونه د بدر او د احد د شهیدانو سره ملګري کړي. الله چې کوم ماشومان پاتې دي، هغه ماشومان چې نه مور شته او نه پلار شته، داسې ماشومان چې نه مور شته او نه پلار شته، داسې بچي چې د هغې د خاندان هېڅوک هم نشته، الله ته له بهتر سبق پیدا کړي. یا الله کومې زنانه چې پاتې دي بې سرې پاتې دي، کوم سړي چې پاتې دي بې سرې پاتې دي، پروردګاره ته ورته معافي وکړې، پروردګاره ته ورته د خیر سبق پیدا کړي. یا الله دغه قهر او غضب چې په دغه خلکو راغی، الله مونږ د دغه قهر او غضب نه په حفاظت وباسي. یا الله چې څومره مسلمانان دي په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په فلسطین کې یو ځای بل ځای، یا الله د مسلمانانو امداد وکړي، یا الله ته حفاظت وکړي. پروردګاره کوم مسلمانان چې په د کافرو په قیدونو کې بند پراته دي، الله هغوی به ګورې نن دغه خلک چې د کافرو د هغې خلکو چې کوم الله سره شرک کوي، کافر دي، د هغوی په جیلونو کې چې کوم مسلمانان پراته دي، نن به ستاسو دعا ته غریبانان په تمه ناست دي چې اختر کې به مونږ د مسلمانان دعاګانې کوي. پروردګاره هغه مسلمانان خو د کافرو د بند نه خلاص کړي. یا الله هغه قیدیان چې د هغې د لاس نه هغه کافر قرآن شریفونه اخلي په ځمکه کې غورځوي، د هغه قیدیانو مخکې قرآن شریف راغلی په ټټو کې غورځوي. یا الله د هغې قیدیانو ته مل شي، الله ته مخلص نصیب کړي. الله مسلمانان چې څومره د ذلت په ژوند کې دي، الله د ذلت د ژوند نه وباسي. پروردګاره که امریکا ده، که برطانیه ده، که نور کافر دي، الله ستا په دربار کې سوال کوو دا مسلمانان کې الله ایمان ور نصیب کړي، او که ازلي بدبختي ایمان په قسمت کې په خپل قهر تباه و برباد کړي. یا الله په دغې خلکو زلزلې راولي، الله په دغې خلکو آفتونه راولي، دې په خپل قهر تباه کړي. د ټولو مجاهدینو الله امداد او نصرت نصیب کړي. یا الله چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي، الله چې څومره قرضداران د قرضونه خلاص کړي، که د چا یو بل سره روان وي دشمنۍ طرف ګڼي والله په روغو باندې بدل کړي. الله زمونږ د حیا خیال وساتي، د حیا حفاظت هم وکړي، الله د عزت حفاظت هم وکړي، الله د مال حفاظت هم وکړي، الله د ایمان حفاظت هم وکړي، الله د نیکو اعمالو حفاظت هم وکړي، الله د وجدونو حفاظت هم وکړي، الله د مقدمو د اسپتالونو نه او د سختو مرضونو نه الله په امن کې وساتي. پروردګاره د دواړو جهانو د مبارک لاس د حوض کوثر من نصیب کړي، الله د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي، د ځنکدن او د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله دا چې مجلس کې څومره خلک ناست دي، الله د نورو کلو نه راغلي دي، د بانډو نه راغلي دي، د میرو نه راغلي دي، د کلي نه راوتي دي، پروردګاره قدمونه یې غښتي دي، الله خالص ستا د رضا دپاره مونږ ټول راوتي یو. نو یا الله مونږ بخلې شوی قوم واپس کړي، الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، مونږ تا ته محتاج یو پروردګاره، ته هېڅ چا ته محتاج نه، الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. پروردګاره زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانه دي په سرونو یې د حیا او د پردې څادر واچوي، پروردګاره د رسوایۍ او د ذلت نه وساتي، د حیا ژوند یې نصیب کړي. بعضې ملګرو د دعا درخواست کړی دی، دو کوي چا دعا درخواست کړی دی او حاجتونه تا ته الله معلوم دي، الله حاجتونه پوره کړي. کوم مسلمانانونه چې عمرې له تللي دي، یا زمونږ د کلي بعضې وروڼه د بیت الله خدمت ته تللي دي، یا چا د حج داخلي کړي دي، منظورۍ راغلي دي، الله د ټولو د بیت الله حج نصیب وګرځولی کړي. او الله که چا حج نه دی کړی یا کړی دی، پروردګاره زمونږ په قسمت کې د بیت الله حج ډېر ځله ولیکلی کړي او مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي. پروردګاره ته رانه راضي شي، الله د خپل غضب او د خپل قهر نه په امن کې وساتي. کوم مسلمانان چې مړه دي خصوصا په رمضان کې، پروردګاره ته مغفرت نصیب کړي. مونږ ته زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي. رب ذوالجلاله دا ټوله جمع په دې په زړه کې چې څه حاجتونه شریعت سره موافقه حاجتونه ورته پوره کړي. الله زمونږ دا جمع مه کندموه، الله زمونږ دا جمع نورم زیاته کړه. الله لویه جمع ده، د لویې جمع دعا الله تقبلې، او الله د ډېرو بزرګانو را روانه جمع ده. نو پروردګاره زمونږ دا جمع نورم زیاته کړي، الله ته مه کندمې. او څومره مسلمانان چې راځي الله ته به دومره اجرونه ورکړي چې څومره ستا په علم کې دي، دومره د دنیا خیر ولا ورکړي چې څومره الله ستا په علم کې دی، دومره ولا حلال رزق ورکړي پروردګاره چې څومره ستا په علم کې دی. او زمونږ د کورونو نافتونه بیمارۍ ربنا الله لرې کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.